اوس ولازم دي د شي معلومات ورکو ډومین معلومات ډومین معلومات فرض مثال ټیچر نوم ولیکو هغه خپل د درس د لیسن ټایټل ولیکو صحیح ده چې درس دې نن نه چي د روم نمبر دې چی شي دی نوم ایوال په کوم ځای کې پیدا کیږي دا چیرې معلومیږي کله چې راشي منیج کلاس دی او بیا راسه اینډ کلاس څه شي دی نوم بیا کولی شي نور مختلف نیو کلاسونه هم دلته جوړ کړي روم موډ واړي یا پی سی موډ واړي صحیح ده یوزر موډ واړي براوز واړي صحیح ده مختلف طریقو باندې کولی شي روم جوړ کړي خو زموږ روم دا دی ډېره په ریکویسټ کوي بیا ځای کې بلې صحیح دي ښه اوس څه شي کوو دې ځای کې اوس دې ځای کې موږ راځو دا سټوډنټ رجسټروو ځان سره دا کس دی چې شي کوو رجسټروو رجسټر کې ګیټ لاګ آن یوزر نیم که دا موږ چیکو ګور دا ګر فعال کېږي یعنې بیا دې ته ضرورت که زه ورته وایم چې نه بس دا جمعي د دې پوښتنه هم کوه ګوره دلته راځي موږ سره په دې ځای دلته اضافه کېږي که موږ دا چیک ختمو ګوره هلته هم ختمېږي دا چیک ختمو ګوره هلته هم ختمېږي صحیح ده هر څه شي غواړي سټوډنټ آی ډي غواړي که نه غواړي ګوره دلته سټوډنټ آی ډي زه هم دا نه غواړم کلاس غواړي چې معلوم شي که نه شي زه هم په ریپورټ کې دا ټول ماته معلوم شي هغه نه بعد څه شي کوو رجسټر څه شي راغی دلته دلته وګورئ د کمپیوټر مخکې څه شي راغی رجسټریشن فارم راغی ستا کمپیوټر ولې نه وسلېږي ته یې آی پي وله ورکړه زه به هم دې کمپیوټر ته یې آی پي ورکړم اوس ګوره دلته رجسټر کوو رجسټر باندې کلیک کوو دلته راسو دا یو سټوډنټ دی دا رجسټروو صحیح ده دا چې کوو دې ځای نه رجسټر اوکې ما ته وایي ویټینګ فار د سټوډنټس رجسټر اوکې ورته ورکړه فرست نیم دې ورکړه شور نیم لاست نیم خلاص ګوره خپل یو فارم هلته ورسه وایي دا فیل کړه اوکې څه ولیکله ګوره سوچي علامه هم راغله all available students have registered دا چیز بولا وای رجسٹر سیو کا ہسٹری ثبت ہے کم ځای باندې ہسٹری د ثبت ہے فرض مثال ډیسکټاپ کې نیو فولډر یاد ہسٹری په نامه صحیح شو اوکې صحیح شو احمد افغان دي ساغه نو احمد افغان التا رجسٹر په احمد افغان باندې دی نه ښه اوس څه شو اوس دلته چې کم موږ د سټوډنټ ته داخل شوي نه دغه ریپورټ هم جوړیږي دا شان دغه ټول جوړیږي او ساین آوټ بیا هغه وخت چې موږ سره بل رجسټر هم وي نو دلته ساین آوټ کولی شو چې یو بل کس چې کو ساین آوټ یې کړو صحیح ده ویې بسو خپل الاینس بل دی موږ سره رانډوم وای سلیکټ د رانډوم سټوډنټ فرام د کرنٹ ګروپ اور کلاس شروع اوس چې کوم ته خبرتیا لکه هغه نه دی هغه یو قسم یا خو تاسو یاد دی چې کنټرول جی به دی ولالته به خبر ورکړي یو ژغ به صحیح ده او والا
سر مخلاصه باندې اوکې صحیح ده اوس راسه دې ځای کې ورته وایي چې سټارټ جورنل سټارټ جورنل مونږ چې کی اوکې دا به کلیک اوس دې ته د معلومات ورکړي دلته بس بالکل دا ټیک دی اوکې ما د جورنل لیسنس دا چې دي الریډي ایگزیسټ نو دا د پخوا سره موجود دي ټایټل بل ته چې ورکما مایکروسافټ اکسس بیکم صحیح ده کلاس فرض مثال د 2 بجو دی 2 o'clock دی AM o'clock ها د پښلمي وخت دی نو صحیح ده ته پروژه کې دی PM o'clock پښلمي وخت دی لرنینګ چې شي کمپیوټر هغه نه بعد دا وکړو بس لا اوس سټاپ کا جورنال زه جورنال نه سټاپ کوم بلکې دلته یو نوٹ لا میټ کوم یو نوٹ ورکولی شي مثلا ویب سایټ بل وټ ور تاسو شام ته کویک نوٹ هم کولی تر تاسو ورته چې یو نوٹ ورته اخد کا پلیز شور چیک your internet or network cables at this time for the issues the چیز لپاره issues دغه شي نه یا دا problems صحیح ده دا می چیش کی send to کم یو دا او ارتو کلاینټ چې خو څورتان 4 کلاینټ ته سند کوو یا اوس دا سلیکټډ کلاینټ دا اوکې او دا وارنینګ درکې وګوره صحیح ده په جورنال کې نوٹ حالت ته تشکاري فرض مثال دلته راسه ورته وایي چې څه شي یو سایټ ورته وایي چې www ټکی یاهو ټکی کام بیا راځم ورته وایم چې څه شي وکړه ورته وایم چې پلیز چیک this site you will be able to learn more things صحیح ده حال تک ورو send note سم ورته ورکړه this site for the chishidi learning of computer دا کمپیوټر تکړه بار اوکې راغی درته څه وای صحیح ده یا فرض مثال یو ورډ لیست ورته اضافه کړه صحیح ده لغتونه لیکي یو ورډ لیست بل ورډ لیست فرض مثال کمپیوټر کیبورډ ماوس فرض مثال هر څه لغتونه شو ډېر کړه دا اصل د چیش کوو کې صحیح ده څرخه مخلاص دا د یو یوزر د یو یوزر یا د ټول څه کارکردګي چې څه وي هغه ټول درته ښیي لکه ویب سایټ ډېر څه وایي نوټ ورته کړی صحیح ده
سټاپ کوي جورنال نه سټاپ کوي دا ورته کویک نوٹ دا به ژر یو نوٹ انټر کړه هلته راغی پرنټول یې غواړي دا د جورنال اوس کې پرنټول غواړي هلته کلیک اوس ګوره پرنټر پرنټر نشته اوپن ریپورټ دی صحیح ده دې ځای ته دلته راځه یو جورنال وګورئ ټول د معلومات ډیټ ټایم دواړه 9 بجې 10 بالا 9 بجې 10 بالا 9 بجې 9 بالا ویب سایټ ایډ شوی دی یو ار ال دا شوی دی او دا لیکل ورته شوی دی ور ټارګټ دا شوی دی داغه نه بعد کویک هغه کې دا ورته لیکل شوی دی او بل نوٹ فرام د ټیرز دا ګوره فرام دا فرام د ټیرز خدا ورته راغلی صحیح ده اول پیج دی نیټ سپورټ کوډ کې ورې نو ټول خپل دې ته ضرورت نشته چې فرض مثال کته یو چاته راپور کوي نه دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه هیڅ ضرورت نشته دا خپل چیز درته جوړي د خپل راپور درته جوړي دغه وځه بنک چې ورته نه یو انټری وکړي کاس تا اکاونټ جوړه هغه لازم شان خپل سره راټولي لکه ستا په دا کارت کې د چیز ضرورت ده کم شان باید ضروري لکه آی ډي د اکاونټ نمبر دی نیم دی اف نیم دی دا شان ضرور دی اکاونټ ټایپ دی دا باید اتومات راشي سره دغه وګورو دا ستا مکمل انفارمیشن ده لیکن که موږ وګورو اصل کې که اکاونټ ته جوړی هغه ستا څخه کوم چې ستا سره کارت دی تر هغه زیاتې پوښتنې نو دا لازم شان نو دلته هم ستا سره جورنال چیز کې جورنال ستا ټول معلومات دا ګورې موږ هغه 2 o'clock ته پی ایم هغه یو دغه ورته ورکړی په هغه باندې جوړ کړی راته چپټر یې جوړ کړی نو زموږ ټوله معلومات څه چې معلومات موږ لیکلي دي سره نور شیان هم ور اضافه که فرض مثال ته راځم یو بل سایټ هم اضافه کوم دلته راځم ورته وایم چې یو بل سایټ اضافه کوم د څه په نامه دلته ورته وایم چې www.afwan.com صحیح ده اوکې هلته راغی درته صحیح ده دا ګورې زه دې سټوډنټ اضافه کوم نیو چپټر هیډینګ د نیو چپټر هیډینګ دلته ورکوم فرض مثال خو نوی چپټر سٹارټ کیږي نه ورته وایم چې هلو ورلد هاو آر یو صحیح ده دا یې څه ولیکل صحیح شو بل نوی چپټر هر څه چې ایډ کړه دلته راځم فرض مثال یو نوټ ورته ایډ کوم فرض مثال په ورډ کې به یو نوټ ولیکم نه هغه به دلته ورته واچوم مساوي آر ان ډي کو شروع کو اوس باندې انټر کنټرول ا کنټرول سی فرض مثال دا ما دلته شیش کو ورته پیسټ ورته ټول معلومات ورته ویل کوم او ایمیج صحیح ده اوس راسه د چیز وکا ریپورت ګور او پر چیز دی اوپن جورنال ګور دا نوې ټایټل و نو چې موږ راته نوې ټایټل و ډبل پیج لپاره هلو ورډ په 2 بجې باندې او 9 بجې 3:40 9 بجې 4:40 والا باندې د اے ایم دی صحیح ده نوټس فرام ټیر دا نوټس ورته لیږل شوی اجي صاحب یې څه سره خلاص باندې خدا چې دا کې دلته بس یو دوه کمپیوټران دي شي پریکټیکل کار کوي هغه به ډیر سخت لپاره شي یو ځل ویل څه بیا غواړي هغه ویني به دا رقم نه دی ښه زیر سي د اول سره ښه په ترتیب باندې شروع شي نه یو کلاس هغه لپاره جوړي بیا نو ډیر شو سرمنس کلاس نه و دا پلاخه بیرته بیا ما ورته ویل زه بیرته داسې کلاس جوړوم او خاص شانه خلک هارډویر دی ډیټابیس دی نیټورک دا شانه سر مو خلاصو باندې دا د چیز خبره وه جورنال اوس که غواړې چې جورنال چیز کې سټاپ کې نو بیا ستا ریپورټ نه جوړېږي نه د سټوډنټ کې ته کوم کارکردګي کوي د ورځې یا روزنامچه چې ورته وایي هغه هېڅ شی نه جوړېږي سر مو خلاصو باندې او دا خو د پرنټ خبره وه چې پرنټ کولی شي معلومات لیکلی شي ایډ یې که ورته
دا ډېر ورته صحیح دی اضافه کېږي هلته یې ولیکل درته نه اوس زه نه غواړم چې دلته فرض مثال دا هر وار چې زه جورنال ته څه شی اډ کوم دلته هلته وارنینګ ورسي یا درته ووایي چې دا شی اډ شو نو دلته راسه څه شي وکړه سټوډنټ ټولبار اوس ګوره ورته څه شي اضافه شو اوس بیا دلته نه معلومېږي شی اضافه شو یا نه شو جورنال ته څه شي ورغی یا نه ورغی خو د هر اپلای چې دلته وارنینګ ورځي دی به دې پوهېږي چې زما په باره کې یو شی اضافه شو یو څه راغله هلته ته ورته جورنال باندې کلیک اوس ور جورنال باندې کلیک و هلته دا کلوز که ایسته خپل روزنامچه ټوله ده وکتل هلته سر مو نسو خلاص پوست ولاس باندې ته پوست پې باندې بل چیز چې دی د دې ځای موږ کولی شو کلاینټ وګورو اوس دلته ته کار کوه هلته خپل کمپیوټر کې دلته موږ ته ښکاري کولی شو دا زوم هم کړو نه یعنې ځان ته رانږدې هم کړو زوم څنګه کېږي دلته راسه د دې ځای داسې سټارټ مینو ته ورسئ بل کار وکړو راغلی نه صحیح شو غواړم چې چیز کوم اټوفیټ یې کوم اتومات فیټ کوم دا یعنی دا معنی چې موږ دا ډېر زیات غټ کړی وي نه اټوفیټ باندې کلیک یې وته وګوره اتومات چیز کېږي فیټ کېږي یا فرض مثال ورته وایي چې زوم څه کار کېږي اتومات دی زوم ان زوم آوټ کېږي ګورئ لکه دا سکرول نه دی دا سکرول په موس یا صحیح ده ښه بل موږ سره چې دی ویب سایټ دی ویب سایټ لپاره ته اجازه ورکوي نه ورکوي اپلیکیشن لپاره اجازه ورکوي نه ورکوي دا هغه یو اپلیکیشن ته اجازه ورکوي لکه دا موږ مخکې ویلو بل دی د اواز خبره ده فرض مثال زه غواړم ریکارډینګ وکړم ویډیو وکړم داسې ورواچوم صحیح ده یا فرض مثال ته غواړم چې دا کمپیوټر اواز بند اوس دا کمپیوټر اواز سره کوم اوس څنګه ته اوس علاقه خپل کمپیوټر اواز هیڅ نه لګي چار څه کلیک هم کوي کار هم کوي هیڅ आवाज بند دی आवाज نه کوي سر مخلاص باندې یو کلاینټ او اجازه مخ